अस्सलामुअलैकुम तासु ګورئ هم پښتون خبرونه او زه یم شاه سلیم جان د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د موجوده حکومت لوی هدف او مقصد اسلامي فلاحي ریاست قائمول دي. ګرانی صرف پاکستان نه بلکې د ټول نړۍ مسله ده. ګرانی زما خوبونه حرام کړي دي. دا وخت د ټول نه سیوا ګرانی په برطانیه کې ده. د وزیر اعظم عمران خان 19 سوالونو جوابونه. وزیر اعظم عمران خان سیف افغانستان هیشټیګ متعارف کړي. افغانستان کې د انساني بحران مخنیوي لپاره با आवाज پورته کوم. خلک د انساني بحران مهم کې زما आवाज سره आवाज ملاو کړي. د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام وایي د بحران نه په لکونه افغانان او په خصوصي توګه ماشومان لوږې سره مخ کیږي. د افغانستان په هرات کې دھماکه. پیښه کې 6 کسان مړه او یو شمیر ژوبل شوي کسانو کې د ځینې حالت نازک ښودلی شي. سکیورټي فورسز د پیښې ځای ته رسېدلي او سرچ اپریشن شروع کړی. د دھماکې ذمهواري لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. سینټ کې را روانه هفته کې د واکمن جماعت تحریک انصاف او اپوزیشن ترمنځ په سټیټ بینک امندمنت بل د سخت بحث امکان. را روانه هفته کې به پر سینټ کې هم بحث او ووټینګ وشي. حکومتي پارټي به خپل پوره وس کوي چې دا بل د سینټ نه پاس کړي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي پاکستان بهارت سره ښه تعلقات غواړي. بهارت سره د ښه تعلقاتو حوالې سره د پاکستان پالیسي واضحه ده. د سمندر پورې پاکستانیانو لپاره د سکیم آغاز کوو. وزیر اعظم عمران خان بهر ملکونو کې کارکوونکو ته عزت ورکړي. د نواز شریف بهر ملک ته د لیږلو فیصله 100% د عمران خان وه. کله چې د نواز شریف بهر ملک ته د لیږلو خبرې کېدې هلته د ټولو رایې مختلفې وې. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وینا وایي د نواز شریف بهر ملک ته د تګ معامله د کابینې غړو مخې ته هم پیش کړې شوې وه. د صدارتي نظام اشتهار کې زموږ هیڅ قسمه کردار نشته. تیر شوي حکومتونو ملک تباه کړی و. دا وخت په ملک کې 8.5 اربه ګردشي قرضې دي. د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر وینا وایي یورپ کې د ګیس قیمتونو کې اضافه شوي خو پاکستان قیمتونو کې اضافه نه ده کړې. د خیبر پختونخوا ضلع جنوبي وزیرستان کې د سکیورټي فورسز اپریشن د کاروایی دوران درنه وسله او ګوله بارود برآمد. اپریشن کې علاقه کې د ترهګرو په خفیه ځایونو په اطلاع شوې. د اس پی آر وینا وایي برآمد شوي وسله کې دستي بمونه او لوی تعداد کې ګولۍ شامل دي. مقبوضه کشمیر کې د بهارتي فوج د ظلم سلسله جاری. قابض بهارتي فوج تیر ورځ یو بل بے ګناه کشمیری ځوان شهید کړی. بهارتي فوج علاقه کې انټرنیټ سروس هم بند کړی دی. د کشمیر میډیا سروس مطابق آخري اطلاع راتلو پورې قابض بهارتي فوج علاقه کې اپریشن جاری ساتلی و. د صوابۍ ښځو پوهنتون کې د روغتیا تشخیص مرکز پرانستل شوی. دا مرکز به لومړنی وي چې طالباتو ته به عملي زده کړې ورکوي. د وی سی ډاکټر شهناز عروج کاظمي وینا وایي د مرکز به د پوهنتون استادانو او کارکوونکو ته به هم ګټه ورسوي. د لنډي کوتل په لرې پرته سیمه لوی شلمان موسی کلي د جینکو های سکول په 11 استادانو کې صرف یو استاد لري. د تدریسي عملې د بېغورۍ له امله د زنانه زده کوونکو شمیر کم شوی. سکول کې ټول ټال 11 استادان په ډیوټۍ ټاکلي شوي خو یوازې یو استاد ډیوټۍ ته راځي. مردان کې د محکمه تعلیم کلاس 4 ملازمین لخوا د حکومت پر ضد احتجاج. مظاهره کې د باران باوجود د ټول ضلع نه د کلاس 4 ملازمینو ګډون کړی. مظاهرچیانو د ګورنمنت های سکول نمبر 3 نه تر پریس کلب پورې مظاهره وکړه. دوی وایي د 4مې درجې ملازمینو ته د 5م سکیل ترقي ورکړی شي.
ملک کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شرح 14% ته رسیدلي. تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس نور 1580 کیسونه ریپورټ. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 14,08,000 نسیوا. د خطرناک کرونا وایرس نه نور 20 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړي. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 10,000 ته نږدې. د ملک مختلفو هسپتالونو، قرنطینه مرکزونو او کورونو کې ګڼ شمیر کې د کرونا وایرس مریضان زیر علاج دي. د کراچۍ مختلفو سیمو کې سمارټ لاک ډاون نافذ. د سمارټ لاک ډاون فیصله د کرونا وایرس کیسونو کې د اضافې له وجې شوي. سمارټ لاک ډاون کې په تګ راتګ بندیز لګولی شوی. متاثره علاقو کې د هوم ډلیوري اجازت هم نه دی ورکړی شوی. That's on all the way, just on the offside, couple of steps and then rams it leg side. د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی محمد رضوان د ICC T20 کرکټر اف د ایئر انعام ترلاسه کړو. محمد رضوان د کال 2021 کې شانداره کارکردګي ښودلې ده. هغه یو کم دیش T20 میچونو کې 1316 رنز جوړ کړي. او د خیبر پختونخوا، سرخار، پیښور او اسلام آباد په شمول د ملک مختلفو علاقو کې دمې سره باران او په غرونو د واورې ورېدو سلسله جاري. د باران ورېدو سره د یخنۍ په شدت کې اضافه. د باران له وجې د ژوند ټول نظام هم متاثره کیږي. مری کې نن په دویمه ورځ هم د واورې ورېدو سلسله جاري. د بلوچستان ځینې علاقو کې هم د باران او واورې ورېدو سره د ژوند نظام متاثره شوی. دا مهم خبرونه اوس یو وړه شاندمه اخلو او بیا راځو د دې خبرونو تفصیل سره. خبرونو کې یو وارې بیا هرکلی او اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هغه د حکومت د ټول نه غټ هدف او مقصد اسلامي فلاحي ریاست مدینه قایمول دي. نن په ټلیفون د ولس سره د خبرو په وخت هغه وویل چې د هغه د سیاست مقصد د پاکستان نه د ایشیا ټایګر جوړول نه دي، بلکې هغه مقصد حاصلول دي د کوم دپاره چې پاکستان په وجود کې راغلی. وزیر اعظم وویل چې موږ تر هغې نشو کامیاب دی تر څو چې موږ د ریاست مدینه دغه مقصد نه وي حاصل کړی. هغه په اپوزیشن نیوکه وکړه او وی ویل چې اپوزیشن هغه په پارلیمنٹ کې خبرو ته نه پرېږدي او شور جوړوي. महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है. अब मैं आपको बताऊं, दो किस्म की महंगाई हुई. एक तो जब हमें हुकूमत मिली तो क्योंकि हमारा हम जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दुनिया से चीज़ें खरीद रहे थे उसमें इतना बड़ा खसारा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला तकरीबन 20 अरब डॉलर का. उसका मतलब क्या हुआ कि सारा प्रेशर रुपए पे पड़ गया क्योंकि डॉलर कम हो गए. डॉलर की आखिर में कीमत ऊपर जानी थी. हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे कि हम मार्केट में फेंक के वो डॉलर की कीमत नीचे रखते. तो जब हमारे ऊपर सारा बोझ पड़ा तो रुपया जब गिरा, जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं. तो पहला तो लहर महंगाई की तब आई जब रुपया नीचे गया और अपने लेवल पे पहुंचा. तो एक तो उसकी महंगाई आई उसकी वजह से. ये दूसरा ये महंगाई का जो आप आज बात कर रहे हैं ना कि साल पहले और अब में क्या फ़र्क है, मैं ज़रा आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये अब एक कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है.
वज़ीर आज़म इमरान खान यो वरी बया द दुनिया पे खल्को गक कड़े दे कि पे अफगानिस्तान के द मख पे जाते इंसानी गमीज़े पे बाब पे बैन अक़वामी सतह द शऊर पैदा कवलो के मरस्ता उकड़ी द एतवार पे वरस पे खपल यो ट्वीट के वज़ीर आज़म वइल कि आगा पे खपल गग हम पे दग मुहिम के शामिल थी और दुनिया खल्को लहुम पकार दा कि पके पूरा बरखा वाखली हगो वइल कि दा वक्त कि अफगानिस्तान के कम गमीज़े रामंस्ता शवी हगे द लखून इंसानानो और पे खास तोगा द माशूमान ژوند द खतरे सरा मखामख कड़े दे अफगानिस्तान पर मगरबी सूबे हेरात के पुलिस वाई पर हेरात खार के द मुसाफिरों पर यो बस द बमी चाउदन लामला लग तर लगा उवत सनान वजल शवी थी द हेरात द मरकजी रोख्तून डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जलाली द अफगानिस्तान सरकारी बाख्तर खबरी जनसई तवेली रोख्तून था उव जसदुना और लस जख्मियान वड़ल शवी दी द जलाली पवेना पदवी के सलूर खजे वजल शवी और पिंज जख्मियानी थी हेरात के मकामी चारवा की वाई द खाली पशपा शाउखाश पगनी में बजे द हेरात खार पर हाजी अब्बास सीमा के पयो मुसाफिर उड़ून की बस चाउदन शवी तरोसा दा मालूम न दा चाउदना सरंगा और द चाल ख्वारा मंस्त शवी था द ज़नी मकामी ज़राए तरमखा चाउदना द हज़ारा बरादरी पर बस शवी द पुलिस तर्जुमान महमूद रसूली वाई हमला के जख्मियान और वजल शवी टोल आम वगड़ी थी दाइश डला अक्सर पर शिया मुसलमानानो द हमलो ज़िम्मेवारी पगाड़ आखली अफगानिस्तान के द तालिबानो लवाक त रसिदो वरस्तो दा पहिरात सुबह के अवल नई चाउदना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बा द सबाना द करवंदगरों पर हिमायत के पटोल मल के ट्रैक्टर मार्च शुरू कभी द पीपल्स पार्टी मशर राजा परवेज अशरफ लाहौर के खबर आलान तवैल दी कि द मार्च मकसद हागा करवंदगरों ला इखलाकी मरस्त वर्कवल दी सोक चे द मौजूदा हुकूमत द ज़रई पॉलिसो ना मुतासर शवी दी हागा वैल चे दगा ट्रैक्टर मार्च बा तर 19 जनवरी जारी हुई और पहागा वरस बाद द पार्टी पर प्लान शवी लॉन्ग मार्च के शामिल छी राजा परवेज अशरफ वैल चे द पीपल्स पार्टी रवाना एहतजाजी तहरीक बा हागा को के ताकत और वलवला पैदा की सोच द मौजूदा हुकूमत द पॉलिसों न तंग रागली थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है तो बिल्कुल हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि जो हुकूमत बनती है वो 5 साल पूरे करे। इसीलिए हमने देखे हमने इनको बहुत टाइम दिया, हमने 3 साल दिए। और ये तो खैर बचगाना सी बात है कि उनको चाहिए कि वो हुकूमत में हैं, वो लॉन्ग मार्च ना करें, लेकिन जिन चीज़ों की हमने उनको निशानदेही की है, जो तबके जो इस वक्त पिस रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की बात है, किसान है, मज़दूर है, उनके मसाइल हल करें। हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करती, हुकूमत मसलों का हल निकालती है। जो बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत बुरी तरह फेल हो चुकी है। आपने कहा था कि हम कर्ज़े ख़त्म कर देंगे, आपने कहा था कि बैरून मुल्क से लोग आकर यहाँ काम किया करेंगे, मजदूरी करेंगे, मुल्क में हर तरफ हरा हरा होगा। तो आप हुकूमत में हैं, आपने ये करना है। लॉन्ग मार्च अपोजिशन करती है। सेनेट के रवाना हफ्ता के द वाकमन जुमात तहरीक इंसाफ और अपोजिशन दरमियान पर स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल द सख्त बहस इम्कान दे। स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल कामी असम्बली द मख की नपास करे दे और रवाना हफ्ता के बाद प्रे पर सेनेट के हम बहस और वोटिंग की हुकूमती पार्टी बाखपल पूरा वस कवी चदा बिल पास शी वली चदा द IMF लखवा पाकिस्तान ता द $1 अरब द कर्जे द किस्त द जारी कवल लपारा यो लाजमी शर्त हुकूमत कामी असम्बली के द बिल पास कवल के खो कामयाब शवे जगह चहलता द तहरीक इंसाफ अक्सरियत थे वले पर सेनेट के बाद हुकूमत ता डेरा मुश्किल हुई जगह पैवान बाला के द अपोजिशन अक्सरियत मौजूद थे। द अपोजिशन पार्टो खासकर द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द मख के ना धड़कवर कड़ी दा चिदुई बदा बिल पर हर कीमत ब्लॉक कवी याद दिवी द IMF द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग द रवानी म्याश्त पाखिर के वाशिंगटन की किदुन के दे चिपके बद पाकिस्तान लखवा द शर्तुनो द मनल जायजा वाखिस्तेशी का पाकिस्तान द शर्तुना और न मनल निम्कान दे IMF द $1 अरब किस्त जारी नकड़ी। द पाकिस्तान फौजवाई जनूबी वजीरस्तान कबायली ज़िला के द त्राहगरो पयोपट जय चापा के पज़ियात तादाद के वसला बमुना जोड़वलो के इस्तामालदून के मवाद निवले थे। द एतवार पौरस द फौज द इतलात और शुबे लखवा जारी शवी बयान के वैली शवी चापा द वजीरस्तान पर सरवाकी सीमा के द मालूमात तरलासा कवल और रोस्तो वहली शवी द तलाशी दौरान के पज़ियात तादाद के वसला कारतूस और बमुना जोड़वलो इस्तेमाल लपारा चाउदून के मवाद व निवल शो पवसलों के मशीन गन RPG-7 लासी बमुना और मुख्तलिफ किस्म कारतूसुना शामिल थी। पाकिस्तानी फौज 2009 काल के पर जनूबी वजीरस्तान के दवसलवाल डल खिलाफ लोए ऑपरेशन कड़ो चिगंश में वजली और नूर गवंडी अफगानिस्तान ता औड़ दिलियो।
د څلورمې درجې ملازمینو ته د 5م سکیل ترقي ورکړی شي. په مردان کې د محکمه تعلیم کلاس 4 ملازمینو د حکومت پر ضد د خپل مطالبو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د مردان په مظاهره کې د باران باوجود د ټولې ضلع نه د کلاس 4 ملازمینو ګڼ شمېر ګډون کړی. مظاهرچیانو د ګورنمنت های سکول نمبر 3 نه تر پریس کلب پورې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د حکومت خلاف نارې وهلې او بینرونه یې هم نیولي وو. هغوی مطالبه وکړه چې د څلورمې درجې ملازمینو ته د 5م سکیل ترقي ورکړی شي. د دوی بچو له د نوکرۍ حق ورکړی شي او چا چې سرکاري ادارو ته ځمکې ورکړې وي هغوی ته د هم حکومت ملازمت ورکړي. هغوی زیاته کړه چې د بیوروکراسي لپاره خو خزانې ډکې دي خو د غریب کلاس 4 ملازمینو ته حق نه ورکړی کیږي. یاد دی وي چې د حق غوښتنې لپاره دا د تحریک دریم احتجاج دی. د لنډی کوتل په لرې پرته سیمه لوی شلمان موسی کلي د جینکو های سکول په 11 استادانو کې صرف یو استاد لري. د تدریسي عملې د بېغورۍ له امله د زنانه زده کوونکو شمیر کم شوی دی. له پرلپسې شکایتونو باوجود هم هیڅ غږ نه دی پورته شوی. په سکول کې ټول ټال 11 استادان په ډیوټۍ ټاکلي شوي خو یوازې یو استاد ډیوټۍ کوي او پاتې نور ډیوټۍ ته نه راځي. هره ورځ طالب علمان سکول ته راځي خو د استادانو د نشتوالي له وجې زده کړې بغیر واپس کورونو ته لاړ شي. حکومت د تعلیم په اړه غټې دعوې کوي خو د استادانو د نشتوالي له امله ماشومان له زده کړو څخه محرومه دي. په قبایلي ضلعو کې د امن راتلو وروسته حکومت او پاک فوج په شریکه په یو شمېر ترقیاتي منصوبو باندې کار شروع کړی دی. په شمالي وزیرستان کې انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي او ټیکنیکل تعلیم لپاره منفرده اداره قایمه کړي. په دې اداره کې قبایلي طالب علمان ته مفت ټیکنیکل او الکتریکل تعلیم سره سره کمپیوټر کورس هم ورکولی شي. نور تفصیل ګورو د سید ایوب په دې رپورټ کې. په قبایلی اضلاع کې د قیام امن نه بعد بېشماره ترقیاتي منصوبې باندې کار روان دی. پاک فوج قبایلی اضلاع کې ځوانانو ته ټیکنیکل ایجوکیشن فراهمي یقیني کولو لپاره کار شروع کړی دی. وزیرستان انسټیټیوټ اف ټیکنیکل ایجوکیشن په شمالي وزیرستان کې د سکیورټي ادارې په سہولت جوړ شوی هغه اداره ده چرته چې قبایلی طالب علمان ټیکنیکل او الکتریکل ایجوکیشن نه علاوه کمپیوټر کورس تعلیم هم حاصلوي. طلبا وایي چې د سہولیاتو نه پورا فائدہ حاصلوي. ये बहुत सुनहरी मौका है हमारे इलाके के लिए, हमारे लोगों के लिए. इससे फ़ायदा उठाना चाहिए. مونږ دلته هاسټل کې اوسېږو ښه امن دی که نه او دلته کې چې څه ورته وښایي زه دوی ته دا پیغام ورکوم چې دوی دلته دې ادارې ته راشي. دلته کې دا دغه کورسونه چې کوم دي دا د حاصل کې بهر ځای کې دوی ته پیدا ورکوی شي. دا اداره قابل او تعلیم یافتہ اساتذہ په نگرانی کې چلیږي. यहाँ लड़कों को मैं इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवा रहा हूँ जिसमें हम उनको तारों के मतलब सबसे पहले जो पढ़ाया गया है तारों के मतलब कि तार की पहचान क्या होती है वो पहचान कराई गई है और लोड के हिसाब से कौन सी तार किस जगह पे एसी पे कौन सी तार लगेगी, मोटर जो है उनके मतलब कौन सी तार लगेगी, 3 फेस पे 4 कोर इनके सब मतलब पढ़ाया गया है. जितने भी लोग ये बात मेरी सुन रहे हैं वो आएँ और अपना हुनर सीखें ताकि वो ज़िंदगी में उनको काम आए और ताकि वो अपना हलाल रोज़गार अपना कमा सकें. मेरा नाम अज़ीज़ है, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त मैं वाइट इंस्टीट्यूट में एज़ आ कंप्यूटर टीचर और लेक्चरर यहाँ तैनात हुआ हूँ. यहाँ के कबाइल जो है यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज़ के लिए आ रहे हैं. मैं इनको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहा हूँ जिसमें थोड़ी बहुत हार्डवेयर की भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनको. ये बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है इन लोगों के लिए. د شمالي وزیرستان ځوانانو ته پکار دی چې د دې ادارې سہولیاتو نه فایده واخلي چې په ټیکنیکل تعلیمي شعبه کې پرمختګ وکړي. سید ایوب هم پښتو ون نیوز. د صوابۍ ویمن یونیورسټۍ کې روغتیا تشخیص مرکز پرانستنه شوي. د صوابۍ په ویمن یونیورسټۍ کې د صحت غوره ډپارټمنټونه پرانستل شوي دي. بي سي ډاکټر شهناز عروج کاظمي وویل کله چې د دې څانګې زده کوونکي میدان ته راشي نو د صوابۍ د صحت په څانګه کې به یو انقلاب راشي. دا مرکز به لومړنی وي چې طالبات ته به عملي زده کړې ورکوي او د پوهنتون استادانو او کارکوونکو ته به هم ګټه ورسوي. په صوابۍ کې په ړومبي ځل زنانو لپاره داسې قسمه ډپارټمنټ شروع کړی شوی او د هغې نه به فارغو کسان ته د روزګار غوره مواقع ملاویږي او دوی به په کور دننه د زنانو د تشخیص مرکز جوړولی شي چې ټول علاقې ته به دا غوره سهولت ورکړی شي.
ملک کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شرح 14% ته رسیدلې ده. د NCOC مطابق تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس نور 1580 کیسونه ریپورټ شوي دي. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 14,68,000 نه سیوا شوي. د خطرناک کرونا وایرس نه نور 20 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 10,000 ته نږدې شوي. د ملک مختلفو هسپتالونو، کرنټینا مرکزونو او کورونو کې ګڼ شمیر کې د کرونا وایرس مریضان زیر علاج دي. ملک کې د کرونا وایرس نه تر ټولو زیاته سند صوبه متاثره شوي او پنجاب کې تر ګڼ شمیر خلک مړه شوي دي. د کرونا وایرس 5مې چپې د مردان او مالکنډ سیمه په صوبه کې د ټولو نورو سیمو نه زیاته اغیزمنه کړي. تیر شوی روز کې مردان څخه اویا د کرونا نوې پیښې مخې ته راغلي چې پکې 4 زده کوونکي هم شامل دي. تفصیلات تر مخه په ملکنډ کې 53 د اومیکرون پیښې ریکارډ شوي دي. ضلعي انتظامیې لخوا په توتاخان او جلاله کې مایکرو سمارټ لاک ډاون نافذ کړی شوی. علاقې کې د ماسک استعمال هم لازمي ګرځولې شوی. مردان کې دا وخت د کرونا کیسونو مثبت شرح 9.8 ته رسیدلی. ګورنمنټ ګرلز های سکول لیبر کالوني 10 ورځو لپاره تړلې شوې. صحت محکمې لیبر کالوني کې د سمارټ لاک ډاون لګولو سفارش هم وړاندې کړې ده. مقبوضه کشمیر کې د بهارتي فوج د ظلم سلسله جاری ده. قابض بهارتي فوج 13 ورځ یو بل بېګناه کشمیري ځوان شهید کړو. د کشمیر میډیا سروس مطابق بهارتي فوج علاقه کې انټرنیټ سروس هم بند کړی دی. د کشمیر میډیا سروس مطابق د آخري اطلاع راتلو پورې قابض بهارتي فوج علاقه کې اپریشن جاری ساتلی و. یاد دی وی چې د دې نه وړاندې هم بهارتي فوج ګڼ شمیر کې بېګناه کشمیري ځوانان شهیدان کړي دي او کشمیر یو جیل کې بدل کړی دی. د افغانستان د اسلامي امارت خارجه وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو وفد ناروې ته رسېدلی. د ناروې د یورپي اتحاد، امریکایي او عربي چارواکو سره په مهمو مسلو خبرې اترې کولو لپاره دا وفد ناروې ته سفر کړی. د خالي په ورځ کابل کې ښاغلي متقي په سفر د روانېدو وړاندې وویل چې وخت به ناروې کې د نورو هیوادونو له چارواکو سره مجالس وکړي او دې کې به یو شمېر افغانان سره هم وویني. هغه ویل چې امید لري چې یو یورپي هیواد ته اولنی سفر ډیر ښه او ډیرو مثبتو نتایجو ډک وي چې دا سفر به د یورپ سره د مثبتو تعلقاتو او تګ راتګ لپاره یوه دروازه شي. د ناروې خارجه وزارت وایي د طالب مشران سفر کې به افغانستان کې بشري مرستو، د انساني بحران مخ نیولو او د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي. په یو بیان کې ویلي شوي چې د طالبان دا سفر په دې معنی نه دی چې ناروې به د طالبانو حکومت تسلیم کړي. طالبان په داسې وخت د یورپي هیواد په سفر وتلي چې په کور دننه بشري مرستو ته ضرورت د پخوا په نسبت ډیر زیات لري. بیکاري زیاته شوې ده او د ضروري شیانو قیمتونه ختلي دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد لا اوس هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو امیر خان متقي وایي دنیا سره د تعلقاتو او رابطو سیاست ښه مخې ته روان دی. دا وخت خبرونو کې وخت شوی دی وړی شاندمې. بیا راځو د لوبو خبرونو سره. هم پښتون خبرونو کې وړاندې کوو. اوس د لوبو خبرونه. د کامي کرکټ ټیم لوبغاړی محمد رضوان د ICC T20 کرکټر آف د ایئر ایوارډ په خپل نوم کړو. محمد رضوان د کال 2021 کې شانداره کارکردګي ښودلې وه. هغه یو کم 10 T20 میچونو کې 1326 رنز جوړ کړي. کال 2021 کې محمد رضوان یو سنچري جوړه کړې وه او محمد رضوان غوره کارکردګي د بهارت خلاف میچ کې ښودلې وه. کامي کرکټ ټیم لوبغاړي محمد رضوان په دې اعزاز د خوشحالۍ اظهار هم کړی دی. پاکستانی باکسر مظفر خان خپل افغان سیال احمد سمیر داورانی ته اسلام آباد کې د سوک وهنې په یو مقابله کې ماتې ورکړې ده. مقابله یې 15 راوند پورې جاري وه او په 15م راوند کې پاکستانی باکسر افغان باکسر ته یو سخت گزار ورکړو چې مخکې راوندز کې دواړو ښه مقابله کړې وه. د اسلام آباد په سپورټس کمپلیکس کې د هفتې په ورځ شوې مقابله د باکسینګ مشهور شخصیت حسین شاه او د نړیوال باکسینګ کونسل منځني ختیځ چیمپئن عثمان وزیر هم مقابله وکړه. د مقابلې کتو لپاره د اسلام آباد په تعلیمي ادارو کې افغان زده کوونکو ګڼ شمېر کې راغلي وو چې وروسته یې د مقابلې په اړه داسې وویل. نن ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بوکسینګ لوبه وه. موږ ته ډېر زیات خوند واخیسته.
دا چې د لوبه ګټل او بایلل پکې راځي پاکستان وګټله مهمه دا ده چې په خپلو کې ښه روابط ولري او د دغه میچ څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې کوم افغان لوبغاړي و بیا هم په ډېره هڅه باندې خپل کوشش وکړي انشاءالله په راتلونکي وخت کې به دی هم نور د خپل وطن دپاره په شان انداز باندې خدمت کوي او د پاکستاني پلیر څخه هم ډېره مننه کوو ښه لوبه یې وکړله اور د افغانستان او پاکستان د نور ښه اړیکو په هیله دې څخه موږ ډېر انجای واخیستی چې دا د دوو ملکونو لپاره یعنې افغانستان او پاکستان په ریلیشنشپ باندې هم ښه اغېزه لري چې داسې نور هم جوړ شي دا به ډېر ښه وي. موږ همداسې د پاکستان د ګورنمنټ او همدارنګه د چیسي نه موږ دا خواهش کوو چې دغسې فنکشن نور برابر کړي چې دا سټوډنټ خوند ترې والي مزه ترې والي او د انټرټینمنټ لپاره دا ډېر ښه دي. او بل دې کې مهم خبره دا ده که نه چې د دواړو کنټریز چې دي که نه د دې ریلیشنشپ به سټرانګ شي. बॉक्सिंग मैच था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो मैच तो अच्छा था, सही था, मज़े की थे. दोबारा दोनों की तरफ सही मैच चला और हम वैसे इधर जो आए स्कॉलरशिप के थ्रू आए पाकिस्तान की तरफ से, हम वैसे शुक्रिया अदा करते पाकिस्तान की और ख़ासकर यूनिवर्सिटी की भी जो कि अच्छी परफॉर्मेंस करती है हमारे लिए. फीस के लिए होते हैं हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया इधर क्योंकि जो PBBLWBC का जो मैच था वो बहुत ज़बरदस्त था. अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान में बहुत मज़ा हमको आ गया. हम ग्रेटफुल है, हम थैंकफुल है फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान हायर एजुकेशन जो अफगानिस्तान यूथ के लिए कि आज पाकिस्तान इधर से तालीम हासिल की क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी बेस्ट. अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, इधर जो है पीसफुल एनवायरनमेंट है, इधर कोई ऐसा सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए. वो आ जाए इधर से तालीम हासिल करे जो अफगानिस्तान के आइंदे के लिए अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करे. Today we are in this sport match between Pakistan and Afghanistan. It was a firing in boxing match. We really enjoyed from this match. Even Afghanistan lose the match, but we enjoy from the match. Match will have winning and lose, but we enjoy from that. We are really happy to hear in this place, and we want from the government of Pakistan from the sports companies that to arrange these kind of matches. اوس وړاندې کوو د موسم حال. د خیبر پختونخوا سرخار قامي سرخار اسلام آباد په شمول د ملک مختلفو علاقو کې دمې دمې سره د باران او په غرونو د واورې ورېدو سلسله جاری ده. د باران ورېدو سره د یخنۍ په شدت کې اضافه شوې ده. د باران له وجې د ژوند ټول نظام هم متاثره کیږي. مری کې نن په دویمه ورځ هم د واورې ورېدو سلسله جاری ده. د بلوچستان ځینې علاقو کې هم د باران او واورې ورېدو سره د ژوند نظام درم برم شوی دی. بلخوا د سخت یخنۍ له وجې ولس د ګرمو خوراکونو مخه هم کړې ده. صوابۍ کې هم تېرې ورځې راهیسې د باران سلسله جاری ده او خلک د کورونو پورې محدود شوي دي. د ملک نورو برخو په شان ضلع اورګزو کې هم واوره ورېدو سلسله جاری ده. که یو خوا واورې ورېدو سره سیمه ښایسته شوي نو بل خوا ځای خلک ډېرو ستونزو سره هم مخامخ شوي. نور تفصیل د محمد اسامه په دې رپورټ کې. د ملک نورو برخو په شان ضلع اورګزو کې هم دویمې واورې ورېدو سلسله شروع شوي. دغه واوره 3 فوټو پورې نږدې ریکارډ شوي. که یو خوا د واورې ورېدو سره علاقې ښایست سیوا شوی خو بل خوا د دې ځایي خلک ډېر ستونزو سره مخامخ شوي او حکومت نه د سهولتو مطالبې کړي. روډونه لري خبر هغه ګاډ واړ دي یو چې مې ورباندې تیر شي بیا موت شي وي نو ټوټل سیستم ګاډ واړ دی. حکومت ته موږ د اپیل دی خبرې چې موږ ته پوره دغه سره خپل توجه وکړي. دې سره سره سیالګرو هم په ګڼ شمېر کې ضلع اورګزو طرف مخه کړي او د ملک نورو سیالګرو ته پیغام ورکړی. ډېره ښایسته زبردست علاقه ده نو هر چا ته زه هم څه یو ځل وزټ کول پکار ده نو د کلام صفات دا په خلکو نه هیر شي. دا دومره ښایسته علاقه ده. کیمرا ټیم سره محمد اسامه هم پښتون نیوز ضلع اورګزی. هم پښتون خبرونو سره تر دې دمه همدغه عمره د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله په امان.